السلام علیکم ورونو. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته داسې ویډیو جوړول ښایم چې داسې ویډیو به موږ څنګه جوړو. راځئ د دې ویډیو ریزلټ اول تاسو وګورئ. دا د ټیک ټاک یو ویډیو ده، تاسو د دې ریزلټ لیدلی شئ. د دې اکاونټ مې دی، دلته کې وګورئ 13,000 فالوورز او 8 لاک لایکس دي. دا ډېر نوی اکاونټ دی، اوس جوړ شوی و، تقریبا لږ وخت کې، په لږ وخت کې دی دومره لایک او فالوورز یې پوره کړه. نو راځئ تاسو ته ویډیو کې د دې ویډیوګانو جوړولو طریقه ښیم. تاسو دا ویډیو د هغه ویډیو جوړولو لپاره چې موږ او تاسو کوم اپلیکیشن استعمالوو هغې ته ویلی شي انشاء. نو تاسو به ځان سره دا ډاونلوډ کړئ د پلی سټور نه، انشاء. دا به زه کولاو کړم، دلته په دې ویډیو به کلیک کړم، دلته بیا په دې نیو کلیک کړم. دلته کې زه اوس تاسو ته د دې ویډیو جوړولو طریقه ښیم چې دا موږ څنګه جوړو. نو دلته کې تاسو یو فوټین هم جوړولی شئ او دلته تاسو یو شارټ ویډیو هم د یو ځای نه ډاونلوډ کولی شئ. مثال زه دلته کې یو فوټو ورته سلیکټ کوم، نو دا یو فوټو ورته ما سلیکټ کړو. تاسو ته به پته وي دا کونړ کې چې کومه زلزله شوې وه د هغې دی، خو زه تاسو ته ویډیو جوړول ښیم په دې کې چې موږ به څنګه. دلته به اول موږ په دې کینوس باندې کلیک کړو، دلته به ټیک ټاک سایز انتخاب کړو، دلته به صحیح بیا داسې غټ کړو. کله چې دا تاسو زوم کړو، دلته به تاسو څونه ویډیو جوړوئ نو دا دومره وبوځئ. زه 10 سیکنډ ویډیو جوړوم نو ما دونه راوستو. دا هم بلر کوو څنګه، تاسو په ویډیو کې لیدلی چې دا دغه چې ویډیو چې دا بلر وي شاته. نو بلر لپاره به تاسو دلته راشئ، په دې ټکسټ په کلیک کړئ. په دې مو چې کلیک کړو، دلته کې تاسو ته په دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې مو چې کلیک کړو، دلته به راشئ په دې یو ستاسو خوښه چې کوم یو ستاسو ویډیو لپاره صحیح، خو زه په دې باندې کلیک کوم بلر. نو په دې بلر چې ما کلیک کړو، دلته کې اوس زموږ سره بلر دا به اوس موږ داسې بلر کړو ټوټل. زموږ سره ویډیو چې شوه بلر شوه، دلته موږ ویډیو اخري ته رابوځو. دلته اوس موږ په دې باندې له پاسه لیکل کوو. لیکل لپاره بیا تاسو باید ټکسټ کلیک او دلته کې به موږ اوس لیکل کوو. نو لیکل چې څه تاسو غواړئ، که په انګلیش لیکئ که په اردو لیکئ. خو زه تاسو ته وایم چې ډېر زیات که ستاسو سره یو اس اې اکاونټ وي نو په انګلیش ولیکئ یا په اردو، ځکه چې دا که اردو او د انګلیش ویورز ډېر زیات دی په نسبت د پښتو. یا په انګلیش لیکئ یا په اردو. د هغې طریقه درته هم ښیم چې دا موږ څنګه جوړو. خو زه تاسو ته یو پوسټ دلته کې جوړوم چې موږ دا څنګه جوړو. دلته کې په نوټس کې ما ځان سره یو شعر چې دا لیکل دی، زه به ستاسو ته ډایرکټ هغه دغه کړم چې ستاسو ټایم ضایع نه شي. زه به شعر وګورم، دا زما شعر دی، دا به زه دې ځای نه کاپي کړم. کاپي کولو نه پس به لاړ شم انشاء. او دلته چې دا ټکسټ کوم دی په دې کې به دلته کلیک کوم. دا تاسو ګورئ، دا به موږ ځان سره دلته داسې صحیح کړو، په سکرین باندې به برابر کړو. دا ګورئ زموږ سره په سکرین برابر شو. دلته کې تاسو ته زه یو بله طریقه ښیم چې په دې کې مختلف رنګونه به تاسو څنګه لګوئ. مختلف رنګونو لپاره مثال کې زه دا یو ټکی چې دی، دا یو ټکی زه بل رنګ ته اړوم، سپین ته اړوم. دا به تاسو دلته کې کټ ووایئ، دقه شانتې لږ سپیس به ورکړئ دې ځای کې. سپیس مو چې ورکړو دا به داسې صحیح وي. بیا دلته راشئ په ټکسټ به کلیک کړئ او هغه به دغه کړئ کوم چې موږ دغه کړی وو. بیا دلته راشئ بل رنګ، زه ورته سپین انتخاب کوم، داسې به راولئ او په خپلې دوو ګوتو به یې ایډجسټ کړئ. داسې صحیح دی، زما بلکل برابر راغی. دا به اخري ته داسې کړئ او د ویډیو د اول طرف ته به یې بوځئ. اوس د دې بارډر چې کوم دی دا به موږ مزیدار څنګه جوړوو. د دې لپاره درته هم اسانه طریقه ښیم. دلته به راشئ په ټکسټ به کلیک کړئ، دلته به راشئ سټیکر باندې. دلته به تاسو زه مثال کې دا سټیکر راوکړم، په دې باندې تاسو سره بارډر ښکلی جوړول غواړم. دا به داسې ایډ کړئ. بیا دلته کې راشئ، دا به کاپي کړئ د دې ځای نه، یا خوا طرف ته به یې راولئ. دلته کې تاسو اوس وګورئ څومره مزیدار شو. د دې بل دغه دلته کې ایډ کولم تاسو ته. دلته بیا په ټکسټ کلیک کړئ، دلته به بیا راشئ سټیکر ته به لاړ شئ، دا کراس به سلیکټ کړئ.
دا به یې سلکټ کړم. تاسو لیدلی شئ څومره مزیدار شو. اوس دې نه زه بله یو کاپي وباسم او دا ځای ښکته طرف ته راولم یې. دا ما په دې صحیح اوس به تاسو دلته کې د دې رزلټ تاسو ته ښیم. اوس دلته کې زه هم دا لاندې کوم تصویر چې یا په موشن کې دا به موږ څنګه په موشن کې کوو. سمپل تاسو په دې کلیک وکړئ، دلته په دې هغه به کلیک کړئ، دلته به تاسو راشئ په دې پلس آیکن باندې کلیک کړئ. پلس باندې تاسو کلیک کړو همدغه تصویر به داسې لږ بوځئ، بیا داسې اخري ته راشئ او دا تصویر به داسې د اخر ځای پورې راولئ. اوس ګورئ دې کې اوس موشن پیدا شي. ګورئ دا څنګه مزیداره جوړه شوه. زه دا اخري ته بیایم. تاسو لیدلی شئ زموږ ویډیو تیاره شوه او ډېره مزیداره ده، ماشاءالله ډېره ښکلې راغله. اوس که په دې کې تاسو نور څه ایډیټ کول غواړئ نو هغه پکې هم ایډیټ کولی شئ، او نور ورته لاندې لیکل غواړئ، خپل د ټیک ټاک آی ډي پکې منشن کول غواړئ، هر څه چې غواړئ په دې کې کولی شئ. نو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو یو ښایسته کمنټ وکړئ او زموږ دغه چینل ورسره هم سبسکرایب کړئ. ستاسو ډېره مننه. په بلې ویډیو کې ملاویږو. الله پامان.